مکوه قسمته مکوه قسمته کله خو ښه پته ده چې چمپشتراپي را روانه ده او قسمته اوس ته زمونږ په روزي کې ګوتې وهي دې د نه ګیله من یم مکوه قسمته مکوه قسمته کنه و مکوه حشمته کنه مکوه حشمته کنه جاړه مه کنه بیا موږ ته هم ژړا راځي و کپتان صاحب په غم دې ځم غمجنې به په زړه مې پولۍ ولاړې دي و مکوه حشمته او مکوه قسمته یاره کپتان صاحب حشمت خانه شینو خو در پسې ډېر خفه دی او په زړه یې پولۍ ولاړې دي او زما چې دی دا زړه خوړین پړین دی در پسې وایي ته چې نه یې په دې چمپشتراپۍ کې تا سره خو چې زه په بیټینګ ته ودرېږم ډېر ښه بیټینګ کوم و حشمته زموږ ټیم دی چې خبره ګډوډ کړو بیلنس دې ورته خراب کړو حشمته نن حاجي صاحب رحمت شاه ته زړه ښکته پورته نه کوي حشمت خانه ډېر در باندې خفه شوم او زموږ کپتانه خو خبره داسې ده که نه چې خبره د ټیم د بیلنس شي نو تاسو سره که نه د بالونو قاتل د سټافونو چې خبره قاتل افسرزادې چمپچ افسرزادې در سره چانس ورته ورکړي د خیره سره خطرناکې دوبي ورته وکړي خو دې درپسې خفه یم کپتانه او بس نیم خفه یم او نیم خوشحاله یم و افسره ویشتلی چا په دې سره سر خو دې مات دی که لاړې د خیره سره دا ګورم ملا به دې ماته شي دلته زموږ کپتان صاحب حشمت خان په بستره پروت دی او تا سره د خپل د چانس غم دی و افسره ویشتلی چا په دې سره او په سر کړی دې پلستره یاره شینوګکه پرځې کې به دې کاري موږ خپل چانس ته لار برابرو اوس موږ څه وکړو د حشمت کپتان صاحب حشمت په روزي کې خو قسمت ګوتې والي اوس زموږ په روزي کې ته ګوتې مه وهه که نه که څنګه کې کوچ صاحب جونتن ټرته نه نه افسره خبره داسې ده که نه چې د ارمان به دې رانه پوره نه شي د کوچ صاحب یم او د خیر سره زه ما خپله د حشمت خان کپتان صاحب په د خیره سره تداوي شروع کړي د علاج ما شروع کړي د خیره سره چمپشتراپي ته خو لا میاشت نه ډېر ورځې پاتې دي د خیر سره دا به نږدې ورشي ښه شي تاسو قصه کې مه کېږئ صحیح ته خفه کېږئ ما څوک چې په ده خفه کېږي نو عادي نه خفه کېږي حشمته زه دې علاجونه کومه ته بېغمه شه صحیح ده که نه او ګربزه ته ورشه د خیر ټرېننګ دې وکړه د دې په غم کې مه کېږئ انشاءالله ښه به شي تاسو ټول لاړ شئ صحیح ده او که نه ټرېننګونه وکړئ به د خیر حشمت دپاره ځان مه خرابوئ صحیح ده صحیح ده کوچ صاحب جونتن پرته زه د خیره سره ښه د خیره اوس به لاړ شو خو ته به دې چلوي که نه چې د دې علاج خو ته کوې ته به چلوي د خوست ته به لاړ شي او هلته یو بوټی دی او نوم یې چې دی بوټی دی د هغې نه به څو پاڼې راوړي هغه به معده کړي او حشمت خان ته به په زخمونو باندې وسولې انشاءالله ښه به شي حشمت خانه کپتان خانه د خیر سره د خوست په بوټو باندې به ښه شي ته بېغمه شي صحیح ده که نه که څنګه کینګ خان راشد خانه بلکل ګربز خانه د خیر سره وطني علاج به ورته وکړي کوچ صاحب جونتن ټرته او حشمت خانه قسمت خو دې په روزي کې ګوتې والي دي انشاءالله افغانان او زموږ مینهوال وطنوال به درښته دعا درته وکړي انشاءالله زر به ښه شي او وطنوالو مینهوالو به ډېرې خبرې به نه کوو دته دعا وکړي د خیره سره چې په خیر الله پاکې جوړ کړي او مه کوه قسمته او مه کوه قسمته چې بیا تا درته حشمت ونه کړي موږ په دې خفه کېږو په دې خوشحالېږو چې مه کوه حشمته مه کوه حشمته قسمته ته پکې ګوتې مه وهه یاره کینګ خان راشد خانه په دې دنیا خو د خیر چمپین سي چمپینز اتلانې الله پاک هم په هغې دنیا هم چمپینز کا او اتلان شي چې ما ته دومره دعاګانې کوئ مینهوالو دعا راته کوئ باقي خبره داسې ده که نه چې مه کوه حشمته مه کوه قسمته پروګرامه مه کوه ورګه یا